السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمد و مسلم و بعد محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس ته د امام سره څلورو رکعاتونو کې درې تنه تللی دي او یو یې نیولی. محترمه دې سړي ته مسبوق وایي عربی کې. د مسبوق حکم دا دی چې دنه کم رکعاتونه اول تللی دي همغه به کوي، خو لیکن مسله دا ده چې هر دوو رکعاتو نه بعد یوه قاعده ده. بیا درته وایم مسأله دا ده چې د هرو دوو رکعاتونو نه پس یوه ناسته یعنی قاعده ده. اوس خو دې سړي هغه اول رکعت کې د اول او د امام څلورم و هغې کې خو د امام د متابعت د وجې نه ناسته او قاعده کړې نو چې دی پاڅېږي یو رکعت به ډک وکړي، پښتانه ورته ډک وایي، یعنې د الحمد سره به صورت هم ووایي، او چې څنګه بس د دوه رکعته پوره شو نو کې بني قاعده به وکړي، بیا به پاڅېږي بل رکعت به ډک وکړي، بیا به پاڅېږي د څلورم رکعت دی به تش وکړي، یعنې صرف الحمد به ووایي او بیا به کینی څلور رکعته به پوره شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.